د سورۃ الرجال چرته قرآن کریم کې نشته د سړو سورۃ او خذل الله رب العالمین مستقل سورۃ داغي په نوم باندې را لېږلې ده. او الله رب العالمین ولې د خذو حقوق مستقل بیان کړي او مستقل سورۃ را نازل کړي؟ وجه دا وه چې نور دینونو کې د خذو په حقوقو کې نقصان دی، خذو ته پوره حق نه ورکولی کېږي. زمونږ په دې پښتنو کې دا مشهور ده ویل یاره ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، د تعلیم خلافي دی. حالان کې نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ صحابي ته وایي چې واده کې فاصبر بذات الدین تربت یدک، دینداره ښځه وګوره، دین باندې پوهه ښځه وګوره، لاسونه دې په خاورو کې ککړ مه شه. وجه څه شی ده؟ وجه دا ده چې دا مور د دې مور غېږه د دې بچي لپاره اولنۍ مدرسه ده، اولنۍ چې بچی سبق یادوي ورله مور ښیو، تربیت د مور په وجه باندې کېږي. نو که ته داسې ښځه راولې چې بې تعلیمه یي، د دین نه خبر نه یي، د قرآن کریم نه خبر نه یي، د حدیثو نه خبر نه یي، یا به د بچي څه تربیت وکړي؟ زمونږ په دې معاشره کې تاسو نه خیر دی وګورئ، زمونږ په دې معاشره کې ډېرې داسې ښځې شته چې تپوس ترې نه وکړي زمونږ د پیغمبر څه نوم دی، نوم وله نه ورځي. ما خپله په دې باندې تجربه کړې ده. زمونږ په دې معاشره کې د ډېرو خلکو داسې عقیدې شته دي زنانو چې پیریان په غیبو باندې پوهېږي، چې کله ته نه څه ورک شي ویل پیریانو باباګانو موږ له هغه خپل شي زموږ له راواپس کوي. دا وجه څه شی ده؟ دا زموږ دغې خبرې مونږ خطا کړي چې مونږ وایي ښځه یا د کور ده یا د ګور. نه، ښځه د تعلیم دپاره اولنۍ پوړۍ ده د بچي. که ښځه دې په دین باندې خبره نه وه، بچي دې ملاړه لاره یې خطا کړله، دې وجې نه دینداره زنانه، عالمه زنانه او دین کې چې بچی مخکې ځي، ورور مخکې ځي، د خور او د مور د وجې نه ځي مخکې، د ښځې د وجې نه مخکې ځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وحي ورته را نازله شوله نو تسلي ولا چا ورکړه؟ د هغه بیبي خدیجې رضی الله عنها ولا ورکړله، هغې ولا تسلي ورکړله. په دین کې چې کوم سخت سخت مقامات دي په هغې کې اول ښځې ودرېدلې دي. ګورې د فرعون مقابلې ته د هغه وینځه ماشته ولاړه وه، کلکه په توحید باندې ولاړه وه، ډېره ګران کار و. دارنګه د هغه بیبي اسیا بنت مزاحم په دین باندې کلکه ولاړه وه.